أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تيمم وصلى والماء قريب منه. وإذا تيمم أو هركل تيمم وويه وصلى أو المنزوك والماء أوبا قريب نجدي منه ودته، يعني أوبا نجدي ودالته دي تيمم وويه المنزوك وهو لا يعلم دي خبر نبي ولا يظن أو گماني هم نبي فدي أوبا دي نبي خبر چه پدا زي كيو بستا أو دا فكر و گماني هم نبي چه دالته دي نجدي أوبا اجزاه روادي دا د المنز او دا تيمم بس روادي. وإن كان كچيري مع رفيقه سرد ملګری د ما انوبوي لا يجوز روا ندي له دته التيمم تيمم قابل د مخ ان يسأل چې پښتنه کوي سوال کوي اذا كان كچيري وي غالب الظن سخت ګمان د دو غالب ګمان د دو چې انه د ملګری چې دی يعطيه راکې دا وب دا فکر وو چې دا ملګری وب راکې نو در هغه پورې دته د تيمم روا ندي چې د ملګری څخه غوښتنه کوي. واما اذا كان كثير غالب الظن غالب ګمان د داو انه لم يعطيه دا فکر و چاره ورته وایم نه راکی نو څه پیدا چې ورته وایم ولم يسال او سوال نه وکي دسه وتيمم تيمم وواهي وصلى المنز وکي جاز روادي دغه المنز دغه تيمم روادي ولې خود دا ګمان دي چې کچیر غشتنه د عملګری سو کوم دا وبنه راکی نو غشتنه ګر سره نه جن کوم بس تيمم وواهي المنز وکي بس المنز روادي سید وان تيمم کچیر تيمم وواهي قبل دمخه ان د دې يسأل چې د غشتنه کوي وصلى المنز وکي ثم سأل بیا غشتنه وکي فاعطى هغه ورکه يلزمه لازمي پر د باندې الاعاده راګرځیدل ګوره د تیمم وواهي د مخه د دې چې د ملګری څخه غشتنه کوي دا غشتنه نه جوړ وکړي تیار دا وبره راکې کنه راکې دا سوچ د سر نور سره ګسه غشتنه نه جوړ وکړه بیا ورسته چې تیمم وواهي المنز وکي بیا غشتنه وکړ چې دا وبراک فاعطى هو هغه ورکله يلزمه لازمي پر د باندې الاعاده راګرځیدل دلته نو پر د باندې بیرته راګرځیدل د المانځه واجبېږي لازم دي چې المنځ به راګرځي. و اذا وقت كان کچیرو غالب ظن یو ګمان د ګمان سخت پر دا باندې وو چې انه يعطيه دا وبرکه ولم يسأل او سوال هم نه جوړي وتيمم تيمم ووي قبل دمخه اند دې يسألو چې غشتنه کوي د عملګری سره وصلى المنج وکي ثم ورست اعطى ورکه له دته يلزمه لازمي الاعاده راګرځیدل ده ورسته دا وب ورکله هغه صدا غشتنه هم د کړه نه ده خو هغه په خپل دا وب ورکه نو يلزم لازمي پر د باندې الاعاده راګرځول ولی خو اول هم د فکر دی چې د عملګری سره د غشت ګر سره نه دی نه دی فکر چې دا نه راکی یعنی د فکر او چې راکی او غشتنه هم نه جوړ وکړه. وین کان کچیر ولایته نه ورکول الا بستمن مگر نه په پیسو سره دا وبې دغه نه ورکول په پیسو ورکول په الا یکون کچیر نه ویله هو د سره ثمن پیسې تیمم دی بل اجماع د ټول په اتفاق سره ځکه هغه به پیسو ورکینه او پیسې د سره ستانه بس د جایز دي تیمم. ولو كان كثير معه د سره مال پیسې وي زیاده زیاتی وي علامه پر هغه باندې يحتاج چې د ضرورت ورته پیدا کی عدد در حاجت زیاتی وي الیه واغته فی زادتی په غزاده کې یعنی په خرچه کې چې د کوم خرچه کې د چکلل د په مسافری باندې یا پر یو خوا باندې چې د کوم خرچه کې هغه درغه خرچه زیاتی دي د پیسې ان باعه کثیر خرڅولې بمثل قیمتي په برابر قیمت سره په برابر قیمت سره خرڅولې او بغبن یسیر یا په لږ دوکاو سره خرڅولې په لږ ګرانی سره خرڅولې در خپل قیمت لږ ګرانی په دوکا ورکولې لږ دوکا دې مرسره وکي یعنی لږ ټالی دې ورسره وي چنه دې ورسره وي لا يجوز روا ندی له دته اتیمم تیمم ګوره د سره پیسې ستا کچيري په برابر قیمت ورکي چې د وبو کم قیمت دی پاغه قیمت ورکي هم سیده د لپاره تیمم نه دی جایز او کچيري په دای قیمت ورکي چې لږ ګرانی وي در خپل اندازه زیات وي هم د تیمم نه دی جایز. و ان باعه کچيري خرڅولې بغبن فاحش په غبن فاحش سره تيمم دی غبن فاحش چې بیا دی والغبن فاحش او غبن فاحش ما غدي لا يدخلوا چې نه داخليږي تحت تقويم لاندې در قیامت کولو المقومين د قیامت کوونکو یعنی در قیامت نه لاندې کیږي په دونه ګران قیمت ورته وای. وقال ویل دي بعضی علما او بیا تضعيف د چندې د اثمنې د پیسو او په 100 روپۍ باندې دي د په 200 ورکی یعنی دغه د چندې ډیروالی د پیسو د ته غبن فاحش ویل کیږي. نو کچیر په دونه ګران قیمت ورکاوي چې هغه غبن فاحش دی یعنی په 2 چند پیسو ورکې د وبو قیمت 100 روپۍ دی په 200 ورکي نو بیا د تیمم وهل جایز دي. وعن نصير بن سفاره څخه روایت دی ان المسافر ومسافر اذا هو كان کچیر وو په موضع په دای ځای کې وو عز الماء چې ډیر ګران وي وبو د وبو قیمت
ډېر ګران وو اوبه دلته ډېرې کمې وې پیي په دا ځای کې فالافضل افضله خبره دا ده ان یسأله چې دی غوښتنه وکړي عن رفیقه د خپل ملګري څخه چې د ده سره کوم ملګري ورسره دي د هغه څه وغواړي چې څه اوبه راکړه وان لم یسأل که چیرې نه و غوښتلی هو د دا ملګري څه ویتیمم تیمم یې ووایي وصلی لمونځ یې وکړي اجزاه روا دي ګوره غوښتنه هم نه وکړله خو تیمم یې ووایي لمونځ یې وکړي بس روا دي دا وان کانه که چیرې و فی موضع په دی ځای کې و لا یعز چې نه وي ګرانې الماء اوبه پی په دا ځای کې اوبه ګرانې نه ولې په دا ځای کې په دی ځای کې دی اوسېدی لا یجزیه بیا نه دی روا دته دا تیمم قبل طلب د مخدر طلب یعنی اول به دی طلب کوي بیا د تیمم روا دي که چیرې طلب د نه وکړي د دغه تیمم وویل لمونځ یې وکړي دا دته نه دی جایز کما فی العمرانات لکه په آبادیو په کلیو کې اوس کلي له چې څوک راشي په کلي کې سړی تیمم نه شي ویلی ولې هر کور والا اوبه ورکوي هر څو سره اوبه موتې دي دلته اوبه په قیمت باندې نه دي نو په دې ځای کې تیمم جایز نه دی قبل طلب د مخدر طلب اول به طلب کوي بیا تیمم دته جایز کېږي که چیرې هغه نه ورکولی دته نه رسېدی بیا به دی تیمم وي رجل سړی دی معه د سره ما اوبه د زمزمې د زمزم فی قمقمتین په قمقمه کې قمقمه یا کوزه ده یا یو لوښی دی چې خاص د پاره د زمزم د اوبو مقرر شوی دی دې ته قمقمه ویل کېږي وقت په تحقیق سره رسسه کلای کړی وو بند کړی وو کلب کړی ولو رأس النائی هغه سر د لوښي سر یې ور کلب کړی ور بند کړی وو ور الپي کړی وو ويحملوه وړلې ده دغه اوبه للعطیې د پاره د تحفې یو چاته په تحفه کې ورکولې د دې د پاره وړلې او للاستشفاء یا د پاره د شفا وړلې د یو چا د پاره لا يجوز روا نه دي له دته اتیمم تیمم یعنی دته تیمم نه دی روا ولې د اوبه اخیستې دي د اوبه د اوبه دي د بل چاله په تحفه کې ورکوي یا دی وړي د پاره د شفا د کور چې کور ته یږدي یو ځای یږدي د شفا د پاره بیا د دوا د پاره استعمالوي د دې د پاره نو دته تیمم روا نه دی ولو وهبه کچیر د ورکه دغه لاخر وبل چاته دا اوبه یو چاته ورکه وروي بخښله وسلمه هو تسلیم کې الیه واغته هغه ته وسپارل چا دا اوبه مې در بخښل دي لا يجوز روا نه دی له دته تیمم ګوره دا اوبه د دولې د راواستې او بل چاته ور وبخښلې او بل چاته ورکې هم دته تیمم نه دی روا عندنا په نیز موږ ولې لثبوت القدرت د وجه د ثابتېدو د قدرت بواسطه الرجوع وزم د قدرت پر دا اوبه باندې لري چې هغه ته ورکړي دي بیرته ورته چې ورور زما وبرک نه در کوم دا قدرت دی لري چې دی بیرته دغه رجوع وکړي یعنی خپل مال بیرته طلب کړي چې دا زما خپل مال بیرته راکړه که یو څوک یو چاته یو شی ور وبخښي دی بیرته بیا طلبلی چې ورور بس نه در کوم بیرته راکړه دا کار چې دی دا کېدلی شي کذا ذکره دغه رقم ذکر کړی دی په المحیط په محیط کې دا خبره ذکر شوې ده وان کان کچيري وو الماء اوبه په البير پڅاکي کچيري ولې اوبه پڅاکي ولم يكن معه دلون د سره څولاغنه و ورشاء یا رسینه و ورسره چې پراوي کړي هل يجب اي واجب علی پر د باندې ان يسأل چې پښتنه وکي غشتنه وکي رفیقي د خپل ملګری سره املاک نه کیږي ګوره څا ولار دی د څاکي وبسته خو د سره د شي نسته چې پر راپورته کی رسې نسته ورسره څولاغه نسته ورسره نو پر د دا واجب د چې به د خپل ملګری سره غشتنه کوي دوه کنه قالوا ویل دي علماء لا يجب نواجب يجب پر د باندې دا غشتنه پر د نواجب چې به سوال کوي ولو سالك چیر سوال وکي فقال وويل هغه له دته انتظار وکړه د غشتنه وکړه هغه ورته چې انتظار وکړه فعند ابي حنيفه تپنيز د امام صاحب ينتظر انتظار دی وکي امام صاحب وای انتظار دی وکي الى اخر الوقت در اخره وخت پورې چې وخت اخرت ته رسیږي در دا وخت پورې انتظار وکي فین خاف کبیر دی فوت الوقت پر قضا کېدو د وخت چې وخت سره قضا کیږي تیریږي تیمم وصلا تیمم دی یا المنځ وکي دا امام صاحب وای ګور در اخر وخت پورې انتظار وکي کبي خدای خبره سو چې وس وخت را ستیریږي المنځ قضا کیږي بس تیمم دی وي المنځ دی وکي دا سیدی امام صاحب وای وعندهما پنځ د یارانو ينتظر انتظار دی وکي وان فات الوقت که هم د صدا وخت قضا کیږي درا وخت د انتظار کوي یعنی که وخت قضا کیږي قضا دي چې خدای د تیمم نه وي المنځ دی نه کوي ولی هغه د انتظار وخت ور کړی دی چې ته انتظار وکړه وکذا دا غره کم فی العریف لچ کې یو سړی لستی جامه نه لري و مع رفیقی سره د ملګری د ثوب جامه د ملګری سره جامه ور سره ده خدای لچ دی واجمعوا او ټول متفق دي علی انه پر دی باندې په ثوب په جامه کې لا ينتظر انتظار دی نه کی او په الماء په بو کې ينتظر انتظار دی کې ګوره یو سړی جامه نه لري
د ملګري سره جامه شته هغه ورته وایي انتظار وکړه. نو د جامې دپاره ټولو اتفاق پر دې باندې دی د ټولو امامانو چې پر دې باندې دی څه نه کوي، انتظار دی نه کوي، په جامه کې د انتظار نه کوي، او په تیمامه دپاره هغه چې د اوبو انتظار یې ورکړي د هغه دپاره د انتظار وکړي. وفي الماء په اوبو کې ينتظر انتظار دی وکړي. و ان فات الوقت که څه هم په وخت تیریږي، وخت قضا کیږي، یعنی په اوبو دپاره د انتظار وکړي که څه هم وخت تیریږي، او د جامې دپاره د انتظار نه کوي. بس خو ولته د دپاره لمونځ په اشاره باندې هم روا دي، په ناستې دی وکړي د غیر لس په اشاره باندې وکړي، ولمونځ جایز دی د دپاره. او هغه چې اودس نسته تیمم نه دی جایز در څو پورې چې هغه سړی نه ورته ویل چې نه در کوم، ګوره هغه تمه ورکړې ده چې اوبه در کوم ته انتظار وکړه، دا تمه یې ورکړې ده، نو دی د انتظار وکړه که څه وخت قضا کېږي دی د انتظار وکړي. ومن هغه څوک لم یجد که نه کې پیدا ماء اوبه الا سور الحماري مګر نه پسخورده د خره وله او البغل یا د غاتر و، د خره یا د غاتر پسخوردې سما شوه چې د هغو څه پاته شوي وي هغه اوبه یې پیدا کړې نور هېڅ شی نه و. یتوضا اودس تازه کې به په دې اوبو سره و یتیمم تیمم دی ووایي. ګوره دغه د خره او د بغل په پسخورده باندې په دې باندې دی اودس تازه کې و تیمم تیمم دی ووایي. و ایهما هر یو چې قدمه د مخه کې چا زروا دي. ګوره د دې اوبه د دې پسخورده چې ده دا مشکوکه ده، یعنی شکمنه ده، یوازې په دې باندې اودس تازه کول په دې کې شک دی چې اودس به نه پسي، او که نه کې په تازه بیا په دې کې شک دی چې په دې به اودس سي. نو اودس په دې تازه که بیا تیمم ووه چې که تیمم د مخکې هم سي دي که اودس د مخکې هم سي دي، فرق بیا نه کوي. ولكن دونه خبره ده الافضل بهتره خبره انداده یبدا او چې شروع وکي بالوضوء په اودس سره، یعنی اول په اودس سره شروع وکي. ګوره اودس چې دی هغه بهتره دی، اوله خبره دا ده چې ته په دغه پسخورده باندې ته اول اودس تازه کوي بیا به تیمم، دا بهتره خبره ده، او بل چې هر یو د مخکې فرق نه کوي. ومن هغه څوک لم یجد که نه کې پیدا الا سور الفرس مګر نه پسخورده د آس، نور شی نه کې پیدا، د آس څه پاته شوي اوبه دي آس کې وچښلې دا اوبه پاته شوي دي، اوس بل شی نشته. فعن ابي حنیفه رحمت الله علیه د امام صاحب رحمت الله علیه څخه روایتان دوه روایت دي الی 4 در څلور روایات پورې، الی 4 روایات در څلور روایتو پورې، د دوه روایتو څخه در څلور روایتو پورې د روایتونه لري. فی روایت په یو روایت کې مشکوک شکمن دی دغه د آس پسخورده، و فی روایت په بل روایت کې مکروه مکروه ده، و فی روایت په بل روایت کې طاهر پاک ده، و فی روایت په بل روایت کې نجس مردار ده. ګوره څلور سر روایتونه درته ویل. والفتوا او فتوا چې د په دا څلور روایتو کې علی انه پر دې ده چې طاهر پاک ده، یعنی دا د آس پسخورده چې ده دا پاک ده او داس په جایز دي. فتوا پر دا قول ده. ومن هغه څوک لم یجد که نه کې پیدا الا نبیذ التمر بل شی نه و د خرما اوبه ولې نبیذ التمر د خرما اوبه. فعند ابي حنیفه ته په نزد امام صاحب یتوضا اودس تازه کې به په دې سره ولا تیمم تیمم دی نه وي. امام صاحب وای په دغه دی اودس تازه کې د خرما په اوبو سره تیمم دی نه وي. وعند ابي صف رحمت الله په نزد امام صف صاحب وای یتیمم تیمم دی وي ولا يتوضا به په دې دی اودس نه تازه کوي، هغه په دې دی اودس نه تازه کوي تیمم دی وي. وعند محمد رحمت الله په نزد امام محمد صاحب وای ويجمع جمعوالي دي وکي بینهما په مابین کې د تیمامه او د اوداسه، هم د اوداس په دغه اوبو تازه کې د په نبی استمر باندې هم د تیمم وې دواړه کار دي وکي. ومن هغه څوک لم یجد کنه کې پیدا الا عصير العنب بل شي نه کې پیدا د انګور سنشتېزلې اوبه، یعنی د انګور جوس پیدا کی لا يتوضا به په دغه اوبو د انګور باندې، یعنی په دا جوس باندې د انګور د اوداس نه تازه کی. بل اجماع د ټول اتفاق پر دی باندې دی، یعنی د ټول د اتفاق رائے ده د ټول علما او د ټول امامانو چې په دغه اوبو باندې د اوداس نه تازه کی، په دا جوس باندې د انګور. جنوب سړی و وجد الماء پیدا کې اوبه په مسجد په مسجد کې، یو سړی جنوب دی په مسجد کې اوبه پرتی دی اوبه پیدا کړي. وليس نو معه د سر احد څوک یاتیه به چراتګ وکي دلره په دا اوبه دلره دی څوک نسته په مسجد کې اوبه پرتی دی، خدای جنوب دی د خو مسجد لا نسته نه وتای دی جنوب دی او دی څوک نسته چې د ته دا اوبه ورکی، نو به دی څه چم کوي يتيمم تيمم دی وي ويدخل داخل دي سي ولا مسجد فإن لم يصل كان ورسد الماء وبوته يتيمم تيمم دی وي ثانيا دوم لصلاه د پاره د المانځه، نو دای دی تیمم وي د پاره د داخلي دو د مسجد ته دی ور داخل څنګه وبوله دی ورسي کچیر وبوته دی نه ورسي دی وبنولې یا وبوته نه ورسي دی يتيمم تيمم دی وي
ثانیا دوم لصلات د پاره د لمانځه دوم تیمم دی بیا د لمانځه د پاره وي ویل خو بنسته د تیمامه ته مجبور سور پاته دا ور پاته سجده به تیمم وي د تیمامه بغیر بیا د پاکي نه حاصل نو څوک یو تیمم خدای د دې د پاره وځي د مسجد نه نوځي په داغه تیمامه باندې چې د مسجد نه وتل دی په دا د لمونځ نس کولای بل تیمم به وي بیا به پاغه باندې د لمونځ کوي د تیمم دی وي ثانیا دوم لصلات د پاره د لمانځه لأن النیت نیت چې دی التیمم د تیمامه لصلات د پاره د لمانځه شرط دی لصحت تیمم د پاره د صحت د تیمم لصلات د لمانځه ګوره په دغه تیمامو کې نیت د پاره د لمانځه دا شرط دی دا نیت بستا سره در سره وي چې زه دا تیمم د پاره د لمانځه وهم او هلته هغه بل تیمم چې تا وهلی و هغه تا د پاره د دې ولی چې زه مسجد له ننوځم اوبه راخم نو هغه تیمم دا د لمانځه د پاره نه کاپي کېږي بل تیمم به وایي دا نیت به در سره چې زه لمونځ په دې باندې کوم لصحت د پاره د صحت التیمم د تیمامه لصلات د پاره د لمانځه وکذا د غرکم لو تیمم ک تیمم وای لمس المصحف د پاره د مسکولو د قران دا فکر و چې زه قران مجید راخم او للقراءه یا د پاره د دې چې قرات کوم القران د قران مجید وایم د دې د پاره تیمم وای عند عدم الماء وبنست دا فکر رسول چې وګړي د قران مجید تلاوت می کړی وای بس تیمم وای د قران مجید د تلاوت د پاره لا تجوز روانه دی به په دغه تمام سره الصلاه المنز بخلاف السجده التلاوه دا خبره مخالفه ده د سجده تلاوت او صلاه الجنازه او صلاه النافله ګوره یو سړی د سجده د تلاوت د پاره تیمم وای یو سړی د جنازې د لمانځه د پاره تیمم وای یو سړی د نفل د پاره تیمم وای دغه درې خلق دا د تلاوت د سجده د پاره تیمم د جنازې د پاره تیمم او د نفل د پاره تیمم دغه تیمم باندې د لمونځم کولای شي د تلمون جایز دی د لمونځ پکولای شي خو هغه تیمم چې د قران د تلاوت لپاره وي یا د مسجد د ننوتلو لپاره وي یا د یو بل د کار لپاره وي خو هغه تیمم باندې لمون جایز نه دی په دغه تیمم چې د تلاوت د سجده لپاره دی په دې لمون جایز دی چې د جنازې د لمانځه لپاره دی په دې لمون جایز دی چې د نفل لپاره تیمم ولې دی په دې لمونځ جایز دی فانه دای چې دی یصلی المنځ دی کې بذالک تیمم په دې تیمم سره المکتوبات فرض المنځونه یعنی په دې باندې د فرض المنځ کوي ای زم دغه رقم ولو تیمم کچیر تیمم ویل صلات د پاره د لمانځه الجنازه د جنازه اجزاه روا دي دته ان یصلی چې المنځ کې به په دې سره المکتوبات فرض المنځونه فرض المنځ د جواز لري په دې باندې چې د جنازې د لمانځه د پاره تیمم ویل په دې فرض المنځ کولای شي صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين